مازدیګرۍ کندهار ښار کفتن مدد چوک د توتو ساحه د مال توت به وخورو خو ډېر بد وضعیت دی پر توتو باندې وینې توت خو نو اصلي داسې دی چې د ارغنداو د رود پر غاړه ښه خوند کوي د مازدیګرۍ خو هم بس ولایت مقام میدیګا دروازه دا خو نو زوړ ګمرک ساحه ده نو اوس نه پوهېږم چې څه ورته وایي دې ځای ته دلته اوس دا لیلامي شیان ډېر خرڅېږي اوس نو بالا ورځ ته رابولي د افغانستان میوې بالا خو نو د قربانۍ اختر هم رانږدې دی وینو یې د اوریانو د پسونو دا شیان بالا ښار ته راولي د میلو چوکۍ او شیان پراته دي ټول غالۍ دي او چوکۍ دي او خیمې دي څنګه ښه کوچنی یو نفري خیمه ده وینې رایي چوک ته راورسېدل او ماښام هم دی بالا تقریبا د اذانو ټیم دی بس نو ماښامۍ شو بالاخره دلته راغلو کښېنستو سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر نو په دې هیله چې هر چیرې یاست روغ و جوړ به یاست بیا هم مازدیګرۍ کندهار ښار کفتن مدد چوک نو ښار ته راوتلي یو دا د توتو ساحه د مال توت به وخورو خو ډېر بد وضعیت دی پر توتو باندې وینې یې دغسې حال دی ټوله دغه ډبوکې دي سره وړي و راوړي اراده مې وه توتو ته نو چې چیرې به ورته ودرېږو که به تېر شو توت یو څه وخت ناوخته ښه خوند کوي اوس ګرمي یو څه یعنې دا ټوله دغه توت دي بازار کې یو څه کار درلودی نو اوس چې راخلاص شو نو تاسو ته به هم یو اپډیټ درکړو چې په ښار کې څه کیسې دي بیخي ډېر سوي دي توت وینې مکمله جاده یې نیولې ده موسمي میوې پر دغه ځای باندې خرڅېږي بیا چې د انګورو وخت راسي انګور یي اوس توت دي دغسې زردالو شفتالو خو نو اوس هم شته هغه دي پراته دي بیا خواته بیا د جوسانو دغه شیان خرڅېږي توت خو نو اصلي داسې دی چې د ارغنداو د رود پر غاړه ښه خوند کوي د مازدیګرۍ خو ارغنداو چې دی یو څه لرې دی چې ځې و راځې 2 ساعته وخت دی ضایع کېږي یا به ډېر وختي ور روانېږي هغه ګرمي په هغه وخت کې دا هم بس ولایت مقام میدیګا دروازه ځای پر را رسېدلي دي توت وینې بیخي تر یو ځای نسته بیا خواته تر درایي پورې توت خرڅېږي څونه برکت کوي نه پوهېږم ټول ښار یې خوري نه خلاصېږي مخکې به راوګرځېږم دلته یو څه پر دغه چوک باندې ډېر ګڼه ګوڼه وي دغه اعلانات یې فکر کوم تازه لګولي دي وینې چټک انټرنېټ خو دی خو قیمتونه یې بیخي لوړ دي
خلاص کو مره بیا د کور خواته ولاړ شو. دا خو نو زوړ ګمرک ساحه ده، نو اوس نه پوهېږم چې څه ورته وایي دې ځای ته. دلته اوس دا لیلامي شیان ډېر خرڅېږي. اوله وار لیلامي وو، اوس نو دا نوي هم پکښې ګډ شوله. دلته ډېر دا د تراپو خلک راځي. خلک چې دلته راځي کندهار ته د وچې میوې لپاره دلته راځي او شاه بازار ته. بېرته راوګرځېدلم. هلته مې یو څه داسې د غنمو خبره کوله. دا د اماني غنمو دا د ډوډۍ لپاره بیا ډېر ښه وي. موږ وړم اکثره وخت له دغه ځای څخه د دا وطني غنمو ده. وطني غنم رانیسو بیا اوړه کوو، یا دوی تیار اوړه پرې ایښي. بېرته جادې ته راواوښتلو. اوس نو بله ورځ ته رابولي د افغانستان میوې را اضافه کېږي. وینې زردالو دي، هندوانې دي، کرار کرار د کابل دغه هم رسېږي، ګیلاس. لمر تقریبا په لوېدو دی. بالا خو نو د قربانۍ اختر هم رانږدې دی. وینې وریانو د پسونو دا شیان بالا ښار ته راولي. خلک یو څو ورځې مخکې رانیسي، بس ساتي یې بیا قربانۍ په ورځ باندې حلالوي. دا وخت به نو سترګې د دوو پر ځای څلوري، لکه چار طرفه یې به در ازغلی موټرسایکل و موټر. بیا په دا ځینې اهمو چوکو کې هغه دي د اختر د میلو چوکۍ و شیان پراته دي. ټول غالۍ دي او چوکۍ دي او خیمې دي. څنګه ښه کوچنۍ یو نفري خیمه ده. وینې دا که تر اوسه خو هم د میلې پلان هم نه دی نیولی چې دا اختر به په میله ولاړ شو که نه. دا میلې هم بالا داسې شوې چې بیخي تکراري شولې. تر هغه خوند یې هغه ستړیا ډېره وي. شپه یو ځای، ورځ بل ځای، ستړی هلاک، دورې زغله دورې زغله. یو نوی ځای لا صحیح ده. دغه ځایونه اوس ټوله تکراري دي. شمال ده و، کونړ ده و، جلال آباد ته، یو نورستان ته نه یم تللی تر اوسه پورې. نو هغه چې هر وخت لاره جوړه شوه بیا به ګورو. چې هر څوک تللی وایي نورستان ته، که څوک نه وي تللی نه دي ځي، لاره خرابه ده. نو چې لاره جوړه شي بیا به موږ هم یو پلان ورته برابر کړو. که نو ته اختر کې به تر د کابله پورې ولاړ شو. راغلی دی چې یو څو ورځې پر تېرې شي بیا خوند کوي. بله ورځ مې وخوړه، خوندوره نه وه. برایي چوک ته راورسېدل او ماښام هم دی. بالا تقریبا د اذانو ټیم دی. ځان به ورسو، لمونځ به په عینو مینه کې وکړو یو ځای. بس نو ماښامۍ شو، بالاخره دلته راغلو کښېنستو. مخکې خو به موږ پر هغه ساحه کښېنستلو، خو نن دلته رالو کښېنستلو. سړک غاړه ده، نو
نو دلته یو ګیلاس چای خورو بیا خبرې کوو چې چیرې ځو